یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې هلکه څوک مولا نه کوي قدر کې مولا پیدا شو نو تبا کوم وی چې نه کوو موږ مولا توب نه توبه ده پټه صلاح کړې ده چې د دې نواب مطلب څه دی راځئ پټ پکې یو مولا کوي پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی او لسته کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغی چې راغی نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو مولا پیدا شو وی څوک دی وی فلانه وی تاسو یې راولئ نو د نوابانو ته که خیال وکړي دا غټې متکې پرتې وي متکه پېژنئ غټ بالښت لوی کټ او غټ بالښت توره یې راایستې ده او په بالښت یې داسې ایښې ده ملا یې وله راوړه ها ملا صاحب کوم ځای کې د علم وکړو نواب ورته د نوابانو خبرې مې اورېدلي چېرته د خانانو خو به مې اورېدلي که نه خان نواب ښه علم دې وکړو ښه عالم شوي څه خو پاتې نه دي وی نه جي یو ټکی هم نه دی پاتې ټول کتابونه مې خلاص ویل ګوره ملا صاحب څه به پاتې پکې ویل نه جي بس تورې ته یې لاس کړه نواب چې دې سټ ته یې والا برابر کړی ویل تا ویلي چې خدای یو دی خو چې داسې کوې تا ویلي چې خدای ویل نه جي ما خو نه دي ویلي چې خدای یو دی بس توره نواب کېښوه کلي خلقو ته وی ما چې درته وی چې ملا جوړ نه کوي که دا ملا نو د تورې په کتو سره د خدای د یووالي نه انکار وکړو ځای ویل ما تاسو پېژندلي وایي چې تاسو کې که ملا جوړم شي توره به نه شي کولی نو عزیزانو تورې مورې به ټولې درته پته ولګي او د ملک کې به ګورې چې جس کی لاټھی اس کی بین دا ټول به د خان د خولې نوکران تماشا به وکړي په دې څو ورځو نو دا زمونږ د ژوند حال پاتې شو دین عزیزانو چې مونږ ځان ورسره پوره مانوس کړی نه او دین هم زده کړی نه نو تر هغې پورې خدای سره هم زمونږ ګډ جوړ نه جوړېږي نو چې هر کله دین دې زده نه کو خدای سره دې هم ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دې هم دا حال دی نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو چې قرآن کی آیات راځي یمحو الله ما یشاء الله محو کوي هغه شی چې کوم د ده رضا وشي لوح محفوظ چې څه لیکلي دي چې د خدای رضا وشي نو هغه محو کي د هغې په ځای نور څه ولیکي مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاذ مولانا طاهر نامه نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه ده او مراقبه کې داغه نظر په لوح محفوظ پریوته اوس دا 13 جمعه ما تاسو ته ویلي چې مراقبه دا هغه علم ده او هغه شان ده چې دی وخت کې مونږه پیژنوم نه پی زبزوز دا خبرې درته کوم زما دا یقین دی چې تاسو پې پوهېږئ نه دا مې یقین دی پیژنده خو یې پرېږده دا مې یقین دی چې پوهېږئ پې نه چې مراقبه څه ته وایي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې دا هغه وحی عرفانی او وحی القایی ده په لوح محفوظ نظر پریوتو نو دا د زامنو استاد چې کومو مولانا طاهر سے دا پاس په لوح محفوظ لیکلو شقی شقی معنی بدبخت نو دې ډېر خپه شو او خیال یې وکړ چې دا سړی خو زما د زامنو ډېر خدمت کوي او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکلی دی د دې نتیجه دا چې آخر الامر به دی جهنم ته نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته د خپلو بزرګانو اقوال رایاد شو چې د نیکانو په دعا باندې الله پاک تقدیر هم رد کوي نو تقدیر کی بیا 2 قسمه دي تاسو علم کلام وینا خو پرېږده او کتیم پرېږده خو بهرحال تقدیر کی 2 قسمه دي یو تقدیر مبرم دی او یو تقدیر معلق دی نو تقدیر معلق چې دی هغه الله پاک د نیکانو په دعا باندې رد کړي لکه حدیث کې راځي چې یو سړی
نیک کار کوي 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 چې د دا او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي، نو یو داسې کار تی وشي چې بیا د دا او د جهنم منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. بد کارونه کوي 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 چې د دا او د جهنم منځ کې یو لیش فاصله وي، یو کار تی داسې وشي چې بیا د دا او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې کیس پتہ نه لګي. مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی، ایس پتہ نه لګي چې دا الله زیاته رضا چې دا هغه په څه شي کې ده. جمعات نه به راوتی 200 نفله به دې کړي، تسبیح به دې اړولي، خو چې جمعات نه راوځې ړکې به دې داسې څه تېر شوي چې یاره نن خو مې ډېره خواري وکړه، هغه هر څه دې لاړه دوره شو. بار چې لاړ شي یو سړی به ولاړي د ننبهي دکان سره چې وګیم او یو اتانې راوالی او د ننبهي نه ورته یو روټۍ والی ولی ورکړي. منځونه به دې په مخ در ویشتی شوي او په دې یو روټۍ به ستا او د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې. نو مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دې دپاره دی چې یوه نیکۍ ته به نه اسره کې، هرې نیکۍ ته به ورته غاړه وځي، هرې نیکۍ. دا به نه وی چې دا لاره کې کاڼی پروت دی، دا به لا څه نیکي مړه خو زه خپتې واړوه، نه نه، زرګونه منځونه به ستا یو طرف ته لارې نه کاڼی دې خوا کول چې ته پې څوک تیندکو نه خوري، دا به لرې شي او دا به قبول شي، په دې به جنت ته لاړ شي. ما په خبره پوهېږم؟ نو مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ دی، هیڅ پته نه. عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم، عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم، خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وي. معشوقي عاشقان خو ډېر زیات دي، اوس دا هیڅ پته نه لګي چې د معشوقي منظور نظر څوک دی، هیڅ پته نه. یو معشوقه ده او زرګونه عاشقان، خو د معشوقي په نظر کې څوک دی دا پته یا خدای ته پته ده یا د معشوقي اړه ته پته ده چې دا غیړه چا سره. نو زما عزیزانو، مجدد الفسانی رحمت الله علیه دعاګانې شروع کړې چې بار الہ دا سړی خو ډېر محنتي او خواري کښ سړی دی او په لوح محفوظ شقي لیکلی شوی دی، خدای ته پې کرم او مهرباني وکړه. څه زمانه پس مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته پړه کې القا وشوه چې مراقبه یې وکړه چې په لوح محفوظ یې وکته نو د شقي په ځای سعید لیکلی شوی، یعنی د نیکبخت بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی. ڈاکٹر اقبال ہوئی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.